السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس او یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې د یو داسې ورب په باره کې خبرې کوو چې په مختلفو ځایونو کې مختلف معناګانې ورکوي. لکه یو ځای کې یو قسم معنا ورکوي، په بل ځای کې بل قسم معنا ورکوي. د هغه په باره کې خبرې کوو او په تیر حالت کې څنګه استعمالولی شو هغه په باره کې هم خبرې کوو. دا ورب دی پاسې. پاسې معنا تیریدل، تیرول. دلته دوه معناوې لري، پاسې تیریدل، تیرول. په کوم وخت کې دا د تیریدل معنا ورکوي او کوم وخت کې تیرول معنا ورکوي. او د دې تیر حالت یا پاسې کمپوزي څنګه لیکل کیږي هغه هم تشریح کوو. فی الحال دا په خارجاري زمانه کې څنګه استعمالولی شو لومړی دا تشریح کوو. جو پاس، جو پاس، زه تیروم یا زه تیریږم. جو پاس، جو پاس، زه تیریږم. چو پاس، تو تیریږي. ایل پاس، هغه تیریږي. ال پاس، هغه ښځه لپاره استعمالیږي، هغه ښځه تیریږي. نو پاسون، موږ تیریږو. وو پاسې، تاسو تیریږئ. ایل پاس، هغوی تیریږي جمع لپاره. ال پاس، هغوی تیریږي جمع یعنی ښځو لپاره. پاسې دوه معناوې ورکوي، تیرول او تیریدل. دواړو لپاره پاسې ورب موږ استعمالولی شو. لکه مثال په توګه Je passe devant le garage. Je passe devant le garage. Je passe devant le garage. زه د ګراج مخ نه تیریږم. دلته د تیریدو معنا ورکوي. Je passe devant le garage. زه د ګراج مخ نه تیریږم. Un avion passe dans le ciel. Un avion passe dans le ciel. Un avion passe dans le ciel. یوه تیاره یا په اسمان کې تیریږي. دا تیریدل معنا ورکوي. Un avion معنا یوه تیاره، پاس تیریږي، dans le ciel په اسمان کې. په دې جملو کې پاسې د تیریدلو معنا ورکوي او دا په پاسې کمپوزي کې یا تیر حالت کې څنګه استعمالولی شو. Je suis passé devant le garage. Je suis passé devant le garage. Je suis passé devant le garage. زه د ګراج مخ نه تیر شلم. زه د ګراج مخ نه تیر شلم. دلته پاسې د تیریدو معنا ورکوي. هر کله چې پاسې د تیریدو معنا ورکوي پاسې کمپوزي کې کومکی فعل ورسره ات اخلو. Un avion est passé dans le ciel. Un avion est passé dans le ciel. Un avion est passé dans le ciel. یوه تیاره په اسمان کې تیر شو. یوه تیاره په اسمان کې تیر شو. هر کله چې پاسې د تیریدلو معنا ورکوي په دغه وخت کې پاسې یو موومون فعل یا موومون ورب دی، یعنی حرکتي ورب دی. په دغه وخت کې او موږ پوهیږو چې حرکتي ورب لپاره یا موبو وربونو د تیر حالت یا پاسې کمپوزي اخیستلو لپاره کومکی فعل ورسره څه دی؟ اتخ دی. نو دې له خاطره دویم حالت کې اتخ اخلو. اوس راځو چې دا پاسې دویم معنا استعمال کړو. موږ ویل چې پاسې د تیرولو معنا هم ورکوي. اوس راځو چې په کوم حالت کې د تیرولو معنا ورکوي او د دې پاسې کمپوزي یعنی دویم حالت یې څنګه دی. Je passe un bon weekend. Je passe un bon weekend. Je passe un bon weekend. ویکند خو پوهیږئ چې ویکند د هفتې اخري ورځو ته وایي. یعنی زه ښه ویکند تیروم، یعنی زه د هفتې اخره ښه تیروم. Je passe یعنی زه تیروم un bon weekend یو ښه ویکند. Il passe son bac. Il passe son bac. Il passe son bac. bac یو قسم ډیپلومي امتحان دی په فرانسه کې. هغې وایي خپل بک امتحان تیروي. Il passe هغه تیروي son bac خپل ډیپلومي امتحان. بک دا یو امتحان دی. په دغه وخت کې
پاسې ورب چې دی د تیریدلو نه بلکې د تیرولو معنا ورکوي. il passe son bac. او په دغه وخت کې چې پاسې د تیرولو معنا ورکوي نو دا څنګه کولی شو چې پاسې کمپوزیک استعمال کړو. هر کله چې پاسې کلمه د تیرولو معنا ورکوي او غواړو چې په تیر حالت کې استعمال کړو نو په دغه وخت کې کومکي فعل ورسره څه راځي؟ avoir. j'ai passé un bon week-end. j'ai passé un bon week-end. j'ai passé un bon week-end. ما د هفتې اخره ښه تیر کو، یعنی ویکند مې ښه تیر کو. j'ai passé ما تیر کو un bon weekend د ښه ویکند. ویکند د هفتې اخري ورځو ته وایي، یعنی ما د هفتې اخره ډیر ښه تیر کو. صحیح شو؟ په دغه وخت کې د تیریدلو معنا یې ورکو. لکه یو بل مثال: nous avons passé de bonnes vacances. nous avons passé de bonnes vacances. nous avons passé de bonnes vacances. مونږ ښه رخصتیانې تیر کړلې، یعنی مونږ رخصتیانې ښه تیر کړلې. nous avons passé مونږ تیر کړلې de bonnes vacances معنا ښه رخصتیانې. په دغه وخت کې پاسې هم د تیرولو معنا ورکوي. nous avons passé مونږ تیر کړلې de bonnes vacances معنا ښه رخصتیانې، یعنی مونږ خپل رخصتي ډیر ښه تیر کو، یعنی ویکیشن هم ډیر ښه تیر کو. لکه بل مثال کې وګورو: il a passé son bac. il a passé son bac. il a passé son bac. هغې خپل ډیپلوم امتحان ښه تیر کو، نه تیر کو وبخښئ ښه نه. il a passé son bac. هغې خپل بک امتحان تیر کو. د دې یعنی دلته تیرولو معنا ورکوي. دا هر کله چې وایي چې مثلا هغې امتحان تیر کو، د دې دا معنا نه ده چې هغه کامیاب شو که ناکام شو. مقصد امتحان یې تیر کو، که هغه کامیاب کیږي که ناکامیږي، خو لیکن امتحان یې تیر کو. که وایي چې هغه کامیاب شو په امتحان کې، بیا به داسې استعمالوي: il a réussi son bac. il a réussi son bac. il a réussi son bac. هغه خپل بک په امتحان کې کامیاب شو. il a réussi هغه کامیاب شو، بریالی شو. son bac معنا په خپل بک کې، یعنی بک دا یو قسم امتحان دی. صحیح شو؟ او که چیرې مثلا امتحان یې تیر کو او کامیاب شو، دې دواړو کې فرق دی. امتحان یې تیر کو چې کامیاب شو که ناکام شو هغه بېله خبره ده. که وایي چې کامیاب شو، دا دو بېلې بېلې جملې دي. elle a passé son examen. elle a passé son examen. elle a passé son examen. هغې ښځې خپل امتحان تیر کو. elle a réussi son examen. elle a réussi son examen. elle a réussi son examen. هغه خپل امتحان کې بریالی شو، یعنی هغه خپل امتحان کې کامیاب شو. اوس مونږ خو د پاسې کلمې لپاره دو قسم معناوې ولوستل، یو تیرول بل تیریدل. د دې دواړو لپاره تیر حالت مونږ څنګه استعمالولی شو؟ هر کله چې پاسې د تیریدلو معنا ورکوي په دغه وخت کې دا یو موومون ورب دی. په دغه وخت کې کومکي فعل ورسره په تیر حالت کې ادغام اخلو. لکه je suis passé. je suis passé. او دا وړه او چې په قوسین کې وینئ که چیرې د فیمینین لپاره وي بیا او ورسره اضافه کیږي. je suis passé زه تیر شولم. tu es passé تو تیر شولی. il est passé هغه تیر شو. elle est passée هغه تیر شو. nous sommes passés مونږ تیر شلو. vous êtes passé تاسو تیر شولی. ils sont passés هغوی تیر شول. elles sont passées هغه تیر شول. د آخر کې چې او وینئ په قوسینو کې فیمینین کوي د هغې لپاره استعمالیږي، او د دریو کې چې اس وینئ د جمع حالت دی نو دې له خاطره اس ورسره اضافه کیږي. او که چیرې پاسیو کلمه یا پاسیو فعل د تیرولو معنا ورکوي نو دا څنګه کولی شو چې موږ په تیر حالت کې پاسې کمپوزیک استعمال کړو؟ هر کله چې پاسې د تیرولو معنا ورکوي نو په دغه وخت کې پاسې کمپوزیک د استعمالولو لپاره پاسې سره کومکي فعل avoir اخلو. j'ai passé ما تیر کو. j'ai passé ما تیر کو. tu as passé تا تیر کو. il a passé هغې تیر کو. elle a passé هغې ښځې تیر کو. nous avons passé مونږ تیر کو. vous avez passé تاسو تیر کو.
ils ont passé هغوی تیر کو ils ont نارینه لپاره هغوی تیر کو او ils ont passé هغوی تیر کو فیمینین لپاره. دا زمونږ درس، امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ.